بسم الله الرحمن الرحیم. او دغه یو څو شعرونه ورته ډالۍ کوم چې ستوري د اسمان یو خو خبر نه یو، ستوري د اسمان یو خو خبر نه یو، ښکلي د جهان یو خو خبر نه یو، موږ نه خپل تاریخ داسې هیر شوی دی، موږ افغانان یو خو خبر نه یو. او ابراهیم غر صاحب ناست دغه شعرونه یې د ډالۍ وي چې جوړ کړه کتار شورو لمانه وکړه، جوړ کړه کتار شورو لمانه وکړه، او دا ځل د دار شورو لمانه وکړه. او که حق وینا په غدارۍ کې راځي بیا د غدار شورو لمانه وکړه، که حق وینا په غدارۍ کې راځي بیا د غدار شورو لمانه وکړه. او ما ګناهګار کړه یو ډرامه جوړه کړه د دې کردار شورو لمانه وکړه، ما ګناهګار کړه یو ډرامه جوړه کړه او د دې کردار شورو لمانه وکړه. او د وینې خال که په تندي جوړوي د خپل سینګار شورو لمانه وکړه، د وینې خال که په تندي جوړوي د خپل سینګار شورو لمانه وکړه. او رحیم ربه ګناهګار که بخې، رحیم ربه ګناهګار که بخې، یم ګناهګار شورو لمانه وکړه. او چا نامعلومو دی وجلی مشال، چا نامعلومو دی وجلی مشال، نن د اخبار شورو لمانه وکړه. Subscribe my YouTube channel. Press the bell icon, select all for more videos. دغه یو خبره کومه، انسان دی خوشحالي ده ډېره زیاته غټه خوشحالي ده په ما باندې رونه اترو زامن مې هم ناست دي چې کله به مشاعرې ته داسې لاړم، مور مې ژوندی وه، مور پلار مې دواړه ژوندی وو. نو مور خو زما بیماره وه، کینسر مریضه وه، نو هغې سره زما دا نزدېکت دا و چې هغې زیات تر لاهور ته به تلو شو کتخانم ته. نو لګوه دا وه چې ډرایور یې وم او کلنډر یې وم او اردو یې وم او نرس هر څه لکه د یو ملګري غوندې هغې سره زما وخت دا 15 شپږ کاله تېر شوي وو. نو په مخامخ به یې ما ته چرې داسې خبره نه راکړې چې مطلب چېرته سپکاوی کړی دی کنځل خیره. خو یو خبره به یې راته ډېره کوله چې یاره تعلیم دې هم کړی دی، وروڼه دې هم دي ماشاءالله الحمدلله، او فیملي ټوله داسې ده. او ته ګرځې صرف شعرونو پسې وي، وایي ته صرف شعرونه وایې نو ته به سبا څه کوې که نه. وایي داسې خلکو سره کښېنه چې هغه درانه خواږه خلک وي، دا وروڼه دې پرې ښه ښکارېږي، دا ترونو زامن دې پرې ښه ښکارېږي، او سبا دې څوک په ښه نوم یاد کړي. نو هغې اگر چې د هغې په ذهن کې د دې شعر یا د مشاعرې د هغه کې دا یو غلط تصویر جوړ شوی، خو زه نن ډېر خوشحاله یم. او دا صرف افسوس په دې یو خبره کومه چې کاش چې هغه نن وی چې د هغې چې ګورمان و هغې څوک غوښتل چې هغه خلک چې زما د هغې په وجه زما نوم ښه یاد کړی شي، زما وروڼه دې ښه یاد کړی شي، زما خاندان، زما یاران دوستان، او هغه خلک چې هغې غوښتل په کومو ساده الفاظو کې زما نه چې هغې سره کښېنه چې په هغې باندې یاد شي، نن هغه خلک الله رب العزت زما په وینا نه، زما د یو یار دوست یا زمونږ په یو عام میسج باندې هغې مونږ له دلته کې راغلي دي. نو زه ستاسو له ټولو ډېره ډېره زیاته مننه کوم، شکریه مو ادا کوم. یو ځل بیا یو وړوکې شان یو خبره سره دا شعر کومه چې د شعر په ابتدا کې 2009 نه زه لیکل کوم. نو زه د کام کلم تصور مانیروال صاحب او د کام کلم مشران جان بدر کاکا جي ناست، عزیز لالا دیمو، انور صاحب دي. نو زه د کام کلم چې څومره هم مشران دي که زه د هغې څومره هم شکریه ادا کړم دا به کمه به وي، ځکه زما هغې وخت په وخت چې کومه رهنمایي کړې ده، نو که نن هغې زما په سر باندې دغه لاس نه وی، د تصور صاحب دي، لالا دي، جان بدر کاکا جي دي، نو یقینا چې په د پښتو ادب کې د کسکریزم کوم یو عنصر دی، نو کېدی شي زه اوس هم دا نه وایم چې زما شعر ډېر ښه دی، خو کېدی شي چې هغه پکې ډېر زیات وي. نو زه د تصور مانیروال صاحب او د کاکا جي دي ټولو یو جهان مننه کوم، کیسر مانیروال صاحب. نو ډېره ډېره مننه، ډېر وخت نه اخلم، ډېره ډېره مهرباني، خوشحاله او آباد راتوس.